نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی په آخر زمانه کې بس سړی وي هغه په سورلو باندې سواروي او د جماعتونو په دروازو کې به تینه کوزيږي داسې سړی به وي چې په سورلې باندې به سور وي او د مسجد دروازه کې به تینه کوشي تشریح درته کوم مطلب د دې حدیث څه دی یعنی جماعت ته په سورلې باندې راځي چې مانځله جماعت ته راځي دی په څه باندې راځي په سورلې باندې راځي هغه زمانه کې اسونه وو نن زمانه کې موټر سایکل او ګاډي چې کله دې مانځل راځي د کور نه روزي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په اخر زمانه کې به داسې خلک چې جماعت دروازې له راځي نو په سورلې کې به راشي او د جماعت د دروازې سره به کوشي یو خبره یاد تکوم دا ولې نبی علیہ السلام دې فرمایي ځکه حدیث مبارک کې راځي وی کور او دس چې او کې او جماعت ته راځي کنه الله تبارک وتعالى په هر قدم باندې تا صدر کوي یو نیکی در کوي یو ګناه دې معاف کوي یو درجه دې اوچتای یو درجه دې اوچتای په هر کانی چې دی په هر ځای چې دی قدم لګي هغه ستاسو د پاره په ورځ د قیامت باندې گواہی کوي یعنی مطلب دا چې جماعت نه څومره لري یو خو ډیر لري والي کنه زه اوس د هغې ځای نه راځم د هغې ځای نه خو زه پیدل نشم راتلی چې ډیر لري یې کنه نو بیا به خامخا په ګاډي کې راځي خو مطلب دا دی چې دومره خلک به سهولت پسند شي چې دی به په جومات په ګاونډ کې به د کوري خو چې دی روزي نه موټرسایکل ته به وخي چې جومات دروازې له به راشي نو نبي علیه السلام فرمایل په آخر زمانه کې به سړي داسې روزي چې په سورلو باندې به سواروي او د جومات دروازه کې به ترې نه کوزېږي چې مانځله راځي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی نساؤهم کاسیات عاریات علی رؤوسهن کاسنمه البخت العجاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی دا سړی به ځان ته ظاهر کې نیکان وي جمعات ته راځي کنه پر سورلو باندې دا په ظاهر کې نیکان حسابيږي خو نبی علیہ السلام فرمایي نساؤهم کاسیات عاریات د دې د کور زنانه چې وګوري کنه نو کپڑے به اغوستي او داغه وجود به بربندي دا سړی به په خپل په سورلو باندې جماعت ته مانځل راځي په کور کې به د زنانه او دا حالت وي چې کپڑے به اغوستي وي او داغه وجود به بربندي وي یا به نری کپڑے اغوستي یا به تنگ کپڑے اغوستي یا به نیوي کپڑے اغوستي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا فرمایل په دې باندې لعنت وایي په دغه سړو باندې په دغه خزو باندې سو وایي لعنت وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فانهن ملعونات زکه دا خزي ملعون دي لعنتي خزي دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لو كان وراءكم امه من الامم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی کو تاسو نه چرته ورست بل امت راته کنه کو چرته تاسو نه ورست بل امت دی دنیا ته راتله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی بیا به د دې امت دا خزي داوی خادمانی وي وینځي به وی داوی څنګه چې مخکنو امتونو سړو سہولت اختیار کو نازکواله اختیار کو خزي بی حیا شوي د اسلام نه ووتلی نو اگر علی د دې امت داغي زنانه وینځي جوړی نشوي وینځي جوړی شي نو معنی دا چې په اخر زمانه کې به زماده د امت خزي دومره بی حیا شي کو چرته ورسته بل امت راتله نو دا خزي به داوی وینځي جوړی شي وینځي جوړی شي دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قیامت د علامات ذکر کړی دي نه موږ په خپل سترګو نه کو نه دا ټول حالات زموږ د سترګو وړاندې